مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل كن أبا ذر. كن په عربي کې د امر لفظ دی، یعنی ابا ذر سه، مگر دلته مقصد دعا ده، یعنی الله دی وکي چې ابا ذر وي، او هغه هم ابو ذر رضی الله تعالی عنه او په لشکر پسې ورورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل اوښې د مریضۍ او ناجوړۍ حال ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او وی فرمایل: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يعني الله جل جلاله دي پر ابو ذر رضي الله تعالى عنه ورحميږي، یوازې تکوي او یوازې بمري او د قیامت په ورځ به یوازې را پاسول کیږي. رونو، دا د ابو ذر رضي الله تعالى عنه درجه او مقام دی، یعنی دی رضی الله تعالی عنہ په خپل لکه یو امت د ځان د پاره بجلا را پاسول کیږي. ورځ او کلونه تیرېده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وختو کې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ پر ربزه کې تنها ژوند کاوه. ربزه د مدینه منورې پر شاوخوا یو منطقه ده او هلته یوازې اوسېدی. د خلق سره د ژوند په تکلیفو یادا چې خلقو د سره ژوند نسوای کولای، ځکه دی رضی الله تعالی عنہ د حق په ویلو کې ډیر صریح وو. د هر موضوع په باره کې په ښکارا او واضحه الفاظو حق بیاناوه. خلقو دغه د حق ویل نسوای زغملای، څو دی رضی الله تعالی عنہ ودې ته مجبور سو چې یوازې و اوسېږي. نو هلته پر ابزه کې یوازې اوسېدی، فقط یو دی، یو شزه او یو کوچنی مریی وو، او هلته په تنهایی کې یوازې وفات. د وفات په وخت کې څنګه چې دی په هدی چې شزه نسی شخولای او هغه هم سپین سره و، نو یې خپل شزه ته وویل: که زه مړ سوم، پس له غسل او کفن څخه می د مدینه منورې پر دغه عمومي لار کښېږده. شاید یو قافله به تیریږي و هغه ته ووایست چې دغه ابو ذر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری دی، هغه به مشخ کی او بیا وفات. شذ عمره هم پس له غسل او کفنه دغه د جسد پر هغه عمومي لار کښېښاوه چې د عراق څخه و مدینه منورې ته تله. په دغه وخت کې د عراق د طرفه یو قافله راغله چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری وو. د قافلې خلق ولیده چې د لارې په مابین کې یو جنازه پرته ده. هغه کوچنی مریی ورولار سو او ول دغه جنازه د ابو ذر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګری ده. په شخیدلو کې کومک را سره وکړي
عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې جړل ویل زه شاهدی ادا کوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. الله دې پر ابو ذر ورحمیږي چې یوازې تک کوي او یوازې بمري او د قیامت په ورځ به یوازې را پاسول کیږي او بیا د قافلې خلقو شخ کوي. دا د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په دنیا کې درجه و او په آخرت کې در رضی الله تعالی عنہ لره خاصه درجه او مقام سته چې یوازې به راپورته کیږي. خیر د مسلمانانو لشکر د تبوک و طرف ته رهیدي. اوس چې و تبوک ته ورنږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سبا به ان شاء الله تعالی د تبوک و چینې ته ورسېږي چې وشل ورته ویل کېده. وشل په لار کې یوه لویه ډبره وه چې د هغې څخه اوبه راڅڅېدې، ډېرې لږ اوبه چې په څاڅکو یا قطرو ځینې راتویېدې چې هغه جمع سوي او یو ځای سوي اوبه فقط د څو نفرو بسېدې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ په لار کې پر دغه وشل ورځو او هلته نسی ورسېدلی تر څو چې ورځ پخه نسي، یعنی تر څو لمر ښه نسي راپورته، او که یو څوک تر موږ د مخه هلته ورسېږي د دغه اوبو څخه د شی نه اخلي تر څو زه ورسېږم. دا خبر په لښکر کې نشر سو او ټول خلک په خبر سو چې موږ په لار کې پر وشل ورځو او که څوک د مخ ورسېږي اوبه دې نه اخلي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ وایي په سبا کې موږ هغه ځای ته ورغلو خو تر موږ د مخه دوه نفره هلته ورغلي وو. موږ چې ورسېدو د وشل څخه لږ اوبه راڅڅېدې او هغه نورې جمع سوي اوبه دغه دوه نفرو اخیستې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دوه نفرو څخه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو دغه اوبو څخه یو څه اخیستې دي؟ هغه ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی او ویل لعنهم الله، آیا ما نو ویلي که څوک تر موږ د مخ ورسېدی د اوبو څخه د شی نه اخلي او بیا یو دغه څاڅکو ته انتظار کاوه څو لږ اوبه سره جمع شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اوبو خوله لاسونه او مخ پریوله او پر دغه ډبره توی کړه. خلق ورته ګوري وایي موږ په دغه ډبره کې داسې आवाज اورېدی لکه د تالنج غړم بهاري او بیا ډبره وچاوده د اوبو یو چینه ځینې را الاسوه. خلقو دغه اوبو وچشلې او خپل لوښي په ډکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل لعنهم الله که هغه اوبه پرې ایښي وای په جزیره العرب کې به یو لوواله یا نهر بهېدلی. معاذ رضی الله تعالی عنہ وایي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتول یا معاذ کچیر ستا ژوند اوږد سو ته به ووینې چې دغه وادي په باغو ډکه ده. ورونو اوس د تبوک او د هغه د شاوخوا ټول زراعت د دغه وشل څخه دی او که هغه دوه نفرو هغه اوبه پرې ایښي وای بیا به په جزیره العرب کې یو لوواله یا نهر بهېدلی. د تبوک په لار کې یا په خپله په تبوک کې دغه دوه روایت دي چې څوک وایي په لار کې او څوک وایي کوم وخت چې تبوک ته ورسېدو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نن شپه پر تاسو ډېر شدید باد را الوزي نو هیڅوک دې نه ولاړېږي او که اوښ ورسره وي د هغه زنګون دې ټینګ وتړي چې نسي ولاړ. واقعا هم د شپې باد را والوتی د ټول لشکر څخه یو سړی په دغه باد کې ولاړ سو. باد دغه سړی په هوا کې او د طی په غرو کې یې وغورځاوه. دغه حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کوي. تبوک چې یو کوچنی کلی او د روم ځکه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لشکر دلته واړول. دلته خیمه ودرولې او د ځان معسكر یا قرارګاه یې وګرځاوه. اوس د دشمن د مقابله د پاره تیار او آماده دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکر په مابین کې ودرېدی او په خطبه ویلو شروع وکړه. ډېر مختصری او معنا درلودونکې جملې یې وویلې. مسلمانان د دنیا او آخرت و خیر ته تشویق کړه.
په دغه خطبه سره د مسلمانانو معنویات او روحیات لوړ او ورپورته کړ. په مسلمانانو کې چې کومه مادي کمبودي موجوده و لکه د خوراکي موادو، اسلحه، نقلي وسایلو او داسې نور، هغه نقص او خلل یې په دغه خطبه سره ورپوره او جبیره کړ. مګر رومیانو او د هغو متحدینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتلو خبر واورېدی، په زړه یې بیره ننوته. دا جرأت یې سلب او د زړه څخه ایستسو چې د جنگ د پاره خپل لشکري راولي. هغه چې سره یو ځای سوي و هغه هم د نن په خپل حدودو کې په شارو کې سره و پاشل سو. دې کار د مسلمانانو پر عسکري شهرت د نن په جزیره العرب کې او د هغه پر لری شاوخوا ډیر اثر وکړي. ځکه دغه د روم په نه مقابله کولو سره مسلمانانو ډیر لوی او فائدمنې سیاسي ګټې لاسته راوړې. که فرضاً هلته جنگ او مقابله سوي وای، که څه هم کامیابی د مسلمانانو وای، شاید مسلمانانو په دغه اندازه سیاسي شهرت او ګټې لاسته نه وای راوړي. ځکه یو جنگ وسو، مګر دا چې روم د خپل قوت او طاقت سره وتښتېدی او بالکل مقابله ته نسو حاضر، دا ډیره لوی خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه نږدې او د شاوخوا و قبیلو ته ولاړ شي، یا به اسلام قبلوي یا جزیه یا جنگ ور سره وکړي. نو یا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د ایله د جنگ د پاره ولېږي. د ایله خلقو چې ولیده چې لشکر ورهدي، نو د ایله مشر چې یوحنا ابن رؤبه نومېدی د خبرو غوښتنه وکړه. ول اول به خبرې سره وکړو، څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاقات وکړي او پر جزیه صلح ور سره وکړه. نو ایله هغه اول شار دی چې مسلمانانو ته تسلیمیږي. دا شار و مسلمانانو ته تابع سو او دغه کال جزیه هم مسلمانانو ته ورکړه. دغه رنګ د ازروح او جربا خلق ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله او پر جزیه صلح ور سره وکړه. ازروح او جربا په شام کې دوه شار دي چې د دوی په مابین کې بیا د درو ورځو لار ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شارو و خلقو ته یو لیک ورولکی چې په هغه لیک کې د دوی د پاره امان لیکل شوی و. اوس نو دغه منطقه ټوله قبیله بیل جنگ تسلیمیږي، د مسلمانانو د لشکر څخه بیریږي، ځکه دون لوی لشکر په جزیره العرب کې شاذ او نادر تیر شوی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو قاصد د روم پاچا هرقل ته ولېږي چې ورته لیکلی و زه په تبوک کې یم، یا مسلمان سه یا جزیه قبول کړه یا راسه جنگ وکړه. په دغه درو کارو کې چې هر یو اختیاروي ستا خوښه ده. دغه قاصد د هرقل پر طرف رهیسو او دلته مسلمانان هغه کلی او منطقه چې د تبوک پر شاوخوا دي کلیر دي کنيزده فتح کوي. د هغه لرو منطقو څخه چې فتح شوه یو هم د دومه الجندل منطقه ده. دومه الجندل د تبوک په شمال شرق کې واقع دي. په پخوا کې هم مسلمانانو کوشش کړی وو چې دومه الجندل فتح کړي، مګر د هغه ځای خلقو جنگ ونکړي او وتښتید. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و دومه الجندل ته ولېږي چې ولاړ او دغه ځای فتح کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل او کیدر دومه الجندل ته ورسه. او کیدر د دومه الجندل پاچا او رئیس وو. نو خلق به او کیدر دومه الجندل ورته وایي. د پاچا نوم او کیدر ابن عبد الملک الکنجی او د ورور نوم یې حسان وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد رضی الله تعالی عنه فقط د 400 او شلو نفرو په ملګرتیا د دومه الجندل پر طرف ولېږي. او اوکیدر په دومه الجندل کې پاچا دی او هلته قلاوی دي او شاو خوا د وادي القرآن نور ډیر کلی پراته دي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل چې د کلب او انمار د قبیلو په مابین کې په دغه لږو نفرو
اوکیدر ونیسم او دومة الجندل فتح کم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوکیدر به په داسې حال کې وویني چې د بقر ښکار به کوي. بقر یو قسم لوی لوی وحشي اوسۍ دي چې موږ ګوز ورته وایو. خالد رضی الله تعالی عنہ په تعجب کې سو چې اصلا په جزیره العرب کې ګوز نسته او بیا اوکیدر خبر دی چې دغه منطقه ته د مسلمانانو لشکر راغلي دي او دلته موجود دي، نو څنګه به د ښکار د پاره راوځي؟ دغه تسلا د جنگ په وخت کې نه ده کافي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول دی ویمنل او د هغه خپل ملګرو سره د دومة الجندل پر طرف رهیسو. د شپې د دومة الجندل و منطقه ته ورورسېدی. دغه شپې هم هغه روښانه شپې دي چې سپوږمۍ ښه پوره روښنایي کوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هلته کمین ونیوي د دومة الجندل د قلاو مراقبت او څارنه کوي. ټول قلاوی تړلې دي، پر بامو یې پیرداران ولاړ دي. خالد رضی الله تعالی عنہ په انتظار دی چې ګوز براسي او اوکیدر به د هغو د ښکار د پاره راوځي. خو هلته نه ګوزته نه بل شي. خدای بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قول ایمان لري. څه وخت تیر سو ویل د چې د ګوزو یو ګله را رهیده. دوی ورته ګوري او په انتظار ناست دي. څو ګوزونه د دومة الجندل و قلاو ته ورنږدې سوه. په دغه وخت کې بیا اوکیدر د خپلې ښځې سره پر بام ولاړ دی. هغه هم د مسلمانانو پر راتګ خبر دی، څار او مراقبت کوي. دوی پوهېده چې په هر لحظه کې د مسلمانانو د حمله امکانات شته. که ګوري د ګوزو یوه ګله را رهیده او قلا ته ورنږدې سوه. اوکیدر چې د ښکار ډېر شوقي و، مګر دغه وخت د وتلو نه دی، ځکه د جنگ او حمله امکانات شته. نو د ځان سره وای یا نور وسم. ګوزونه نور هم ورنږدې کیږي تر داسې اندازې چې په خپلو ښکرو د قلا دیوالونه وهي. دوی ورته ګوري، په ټول عمر داسې نږدې ښکار نه ورته راغلی. ښځه یې ورته وایي یا اوکیدر آیا دغه ګوزونه وینې؟ د ویل هو وینم یې. ویل دغه ښکار څوک پرېږدي؟ د ویل یا والله دغه ښکار د پرېښولو نه دی. او ویل د ښکار سامان مې راکړه، ځکه ښکار ډېر نږدې ورته راغلی دی، لرې تګ او ستړیا نه غواړي. ویل ښکار کوم او بیرته راځم. د اوکیدر سره د وتلو دپاره څو نفره نور هم تیار سوه چې یو هم د اوکیدر ورور حسان و. حسان هغه خپل ښه او ښایسته کالي اغوستي وه چې د ورېښمین ټوکره څخه وه او د زرو طلایي کار پر سوی و. کالي یې نه وکښه، غواړي چې فقط تر قلا ورووځي، دغه ګوزونه ښکار کړي او بیرته قلا ته ننوځي. په دغه وخت کې چې دوی ځانونه برابرول، ګوزونه د قلا څخه یو څه لرې سوه. دوی چې ځانونه تیار او آماده کړه او راووته، د ګوزو ګله یو څه نوره هم لرې سوې وه. دوی په پسې دي. ګوزونه د خالد رضی الله تعالی عنہ پر طرف وررهیدي. د مخه تر دې چې دوی ګوزو ته ورورسېږي، د خالد رضی الله تعالی عنہ د کمین د طرفه حمله پر وسوه او جنگ شروع سو. حسان د اوکیدر ورور ووژل سو. اوکیدر او هغه نور ملګري ټول بندیان ونیول سول. پاچا د خپل عملیه سره په دغه اسانه طریقه سره بندي ونیول سو او ورور یې ووژل سو. نه د دومة الجندل سره جنگ وسو، نه د قلاو محاصره او فتح کېده، نه نور جنگي مشکلات. اوکیدر یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی او د حسان هغه ښایسته کالي یې ورسره راوړي وه. مسلمانانو نور ټول شیان هیر کړه، د حسان هغه ښایسته کالي پر له اړوي او ګوري. په ټول عمر یې داسې ښایسته، پاسته، ګران قیمته، په زرو نقش سوي کالي نه و لیدلي. لاس پر لاس کیږي او هر یو هغه بل ته وایي تا داسې کالي لیدلي وه. خو څوک بیا وایي چې دغه ښایسته کالی په خپله د اوکیدر چپنه وه. په هر صورت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسې د دغه کالو د ښوالي او ښایست څخه په تعجب کې یاست؟ په والله په جنت کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دسملونه تر دغه ډېر ښه او ښایسته دي.
دسمال خو هغه شی دی چې فقط د نظافت لپاره استعمالیږي، نه د شایست لپاره. نو د جنت د شایست شیان به څنګه او څونه شایسته وي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه درس وو چې تاسو باید د آخرت سره تعلق پیدا کړئ. د دنیا شایست ابدي نه دی او دغه اوسنی حرام خوندونه پر ځان حرام وګرځوي. دا فقط وعظ نه دی بلکې درس دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوکیدر سره خبرې شروع کړې، اوکیدر مجبوره او عاجزه دی، دی بندي دی او ورور یې ووژل سو. د مسلمانانو لشکر یې ولیدي، پوسو چې د دې لشکر سره می څه په وسه هم نه دی پوره. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر جزیه خبرې شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ته بندي د دې ضمانت څوک کوي چې ستا خبرې ستا پر قوم چلیږي؟ اوکیدر ویل والله زما قوم زما خبره نه را ردوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر جزیه صلح ورسره وکړه. صلح یې پر چی شو؟ 2000 اوشان، 800 پسونه، 400 زغری، 400 نیزه. دا خو به اوس ورکوي او بیا به د کاله جزیه ورکوي. اوکیدر خپل قوم ته ولاړی او هغه هم جزیه قبول کړ. نو دومة الجندل هم بیل جنگ د مسلمانانو تابع هو پاچای اوکیدر وو، مگر مسلمانانو ته جزیه ورکول او د اسلام د حکم تابع و. دا د دومة الجندل فتح و. دلته دغه منطقه فتح کیږي او هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد وهرقل ته ورورسېدی. هرقل هم اسلام او هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژني، ځکه تر دغه د مخه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک او رساله ورلېږلې و، مگر مسلمان سوی نو. هرقل غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت نور هم تاکید وکړي. نو یې د قاصد څخه لیک واخیستی او زموږ جواب بیا درسي. هرقل خپل قوم ته وویل داسې یو ځوان را تراولي چې هوښیار او عرب وي او زما پر دین وي، یعنی نصرانی وي. هرقل ځوان، هوښیار او نصرانی عرب غواړي. د هرقل عمله پسې وګرځېده، دغسې نفر یې پیدا کړ چې دغه ځوان نوم تنوخي و. هرقل و تنوخي ته وویل زه غواړم چې زما لیک او رساله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي او غواړم چې ودغه علامو ته متوجه سي. پام کوه چې دغه علامې درڅخه پاته او هېرې نشي. ورونو، هغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهرقل ته لېږلی و، په هغه کې لیکلی و السلام علی من اتبع الهدى. زه دې وداسې جنت ته رابولم چې بر یا عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی، او که مسلمان نسه د بزګرانو ګناه هم ستا پر غاړه ده. اوس نو هرقل یوازې دا نه چې د روم پاچا و، بلکې د نصاراو د علماو څخه هم و. په تورات او انجیل کې عالم او د معلوماتو خاوند و. نو هرقل و تنوخي ته وویل ته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې فقط دغه درې علامې را وګوره. اول وګوره چې د هغه خپل لیک په یاد دی چې ماته یې را لېږلی و که یا، او بل وګوره چې په خپلو خبرو کې شپه یادوي که یا، او بل وګوره چې د اوږو په مابین کې یې کومه علامه سته که یا، چې مقصد یې هغه د نبوت مهر و. تنوخي هم د هرقل څخه رهیسو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د هرقل لیک ورسره دی. تنوخي و تبوک ته ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیده. د هرقل لیک یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړ چې په هغه لیک یې لیکلی و د هرقل عظیم الروم د طرفه و محمد ابن عبد الله ته. پس له سلام یې لیکلی و تازه و داسې جنت ته وبللم چې بر یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. کوم وخت چې مځکه او آسمانونه ټول جنت ونیول نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د هرقل لیک وویل سو
نو یې د تنوخي څخه پوښتنه وکړه چې هرقل زما په لیک څه وکړه. دا هغه اوله علامه و چې هرقل و تنوخي ته ویلي و چې ویل وګوره هغه لیک چې ماته یې را لېږلی و په یاد یې دی که یا؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ور یاد کړ. تنوخي ویل هغه یې واخیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل مگر کسرا زما لیک سری کړ او الله جل جلاله د پاچهي ور ټوک ټوک کړ او هرقل چې زما لیک وساتي الله جل جلاله به د پاچهي ور وساتي او خلق به د څخه تر هغو بیریږي چې په ژوند کې یې خیر وي. د هرقل لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل سو چې په هغه کې لیکلی و ځکه او اسمانونه چې ټول جنت وي نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سبحان الله کوم وخت چې ورځ راسي شپه چیرې ده؟ دا هغه دوهمه علامه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل خبرو کې شپه یاد کړه. مګر اوس د تنوخي د پاره هغه درېمه علامه سخته ده. څنګه یې وویني چې هغه د نبوت مهر دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوجو په مابین کې دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالی اغوستی دي. تنوخي نسی کولای چې هغه علامه وویني. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اجازه وغوښته چې زبه یو څو ورځې د لې و اوسېږم. اجازه ورکول شوه. د تنوخي د اوسېدو څو ورځې تیرې شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا تنوخي اسلام داسې شی نه دی چې د هغه شوالی او حقانیت دی د چا څخه پټ پاتې سي. مسلمان سه. تنوخي ویل زه د خپل قوم یو نفر یم که هغه مسلمانان سوه زه هم مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یعنی بشک اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه چاته هدایت نسې کولای چې ستا خوښ وي بلکې الله جل جلاله هغه څوک پر سم لار برابروي چې د عز وجل خوښه او رضا وي. تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاص کوشش وکړي چې تنوخي مسلمان سي مگر هدایت د الله جل جلاله د طرف څخه دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه خپل عظمت او د دعوت په هغه ښه طریقه چې د علیه الصلاۃ والسلام سره موجود و بیا هم بدبخت تنوخي مسلمان نسو. نو دا یقیني خبره ده چې دغه کار د بندگانو په لاس او اختیار کې نه دی بلکې د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري. تنوخي دلته اوسېږي او کوشش کوي چې هغه درېمه علامه هم وویني مګر په وسه نه ده پوره. څنګه کولای شي چې وویني؟ دغه علامې د لیدلو د پاره داسې وخت په کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لباس نوی اغوستی او دا نسی کېدلی. نو تنوخي نور هم پاتې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هدي چې د درېمې علامې د لیدلو د پاره ځندېږي. نو ویل یا تنوخي راسه. هغه هم ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر مبارک اوجو هغه پټو اچولې وو هغه کښته کړ او ویل ورته وګوره دا دی هغه درېمه علامه ده چې ته د هغه د پاره ځندېږي. تنوخي هم هغه د نبوت مبارک مهر ولیدي او لاړی. هرقل یې په ټولو علامو خبر کړي. د هرقل اوس یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی. هغه ټول علامې چې دای په سګرځي دي هغه ټول موجود دي. نو یې د قوم مشران راټول کړ او ویل تاسو خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لشکر راغلی دی؟ هغه ویل هو موږ د جنگ د پاره تیاری هم نیولې ده. د روم لشکر هم د وټلو د پاره تیار او آماده دي چې د مسلمانانو سره په تبوک کې وجنګیږي. هرقل چې د قوم او لشکر د مشرانو سره یو ځای دی ویل غوږ ونیسئ تاسو ټول خبر یاست چې زه په انجیل او تورات کې ډېر معلومات لرم. قوم ویل هو دا معلومه ده. او ویل په دې هم خبر یاست چې یو نبی پاتې دی او تر اوسه نه دی پیدا شوی. په والله د هغه نبی ټول علامې پر محمد
صلی الله علیه وسلم موافق او برابر دي. نو زه تاسو ته دعوت درکوم چې پر د ایمان راوړي او مسلمانان شي. هغه انکار وکړي ویل اسلام نه قبلو. هرقل ویل چې دا نه قبلوي نو می دوهمه خبره عملی کوي. هغه دا چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی، څوک جنگ نزي ورسره کولای، چې نه مسلمانېږي نو جزیه ورکړي. قوم ویل دا زموږ د پاره عیب او پیغور دی، موږ په دنیا کې تر ټولو لوی او قوي دولت یو او اوس ودته جزیه ورکو. خلق به څوای دا نس کېدلای. نور خلق موږ ته جزیه راکوي، موږ به مسلمانانو ته جزیه ورکو. هرقل ویل نو مو ودریم کار تر بولم او زما سره نو بیا بل دغه بل خبره نسته. قوم ویل هغه چی شده؟ هرقل ویل جنگ مور سره کوي، په والله ماته او شکست در کوي. قوم ویل دغه آخري خبره دی منو. هو په دې کې دی اطاعت کوو. دلته نو د روم ولشکر ته اوامر صادر سو چې جنگ ته بنوځي. هل ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د روم د لشکر د راتګ انتظار کوي چې اوس به د جنگ لپاره راسي، مګر دلته د روم لشکر د وټلو او جنگ کولو څخه منع سو او نه غواړي چې وروزي. د روم د لشکر د نه وټلو سبب دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه بیا حال ورغلی چې راووزي. په جواب کې ورته وویل سو کته دلته یو کال انتظار وکې موږ نه دروځو او تاسو سره نه جنگیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغونه کفایت وکي او هلته په تبوک کې د 900 ورځو په شاوخوا کې پاتې سو او ټول خلکو دا خبر واورېدي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روم سره د جنگ د پاره تبوک ته راغلی وو چې تبوک هم اصلا د روم ځکه و. تبوک یې هم ونیوي او هغه منطقه چې د تبوک پر شاوخوا وي هغه هم تر خپل تسلط لاندې راوسته. د روم د لشکر دراتلو انتظار هم ډیر وکي، خو د روم لشکر دا هیڅ نکړه قبوله چې د دوی سره جنگ وکي. دا خبر په ښکارا ډول سره نشر سو چې بني اسفر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وبېریده. په هغه وختو کې رومیانو ته بني اسفر ویل کېده او نن ورځ اروپایان ورته ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سره کفایت وکړي او هغه مقصد حاصل سو چې رومیان وبېرول سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینه منوره ته پر رجوع کولو سره امر وکړي ځکه هغه اساسي هدف او مقصد حاصل سو. ورونو دغه غزا دوه اساسي مقصد و. یو دا چې دغه دین یوازې د عربو د پاره نه دی بلکې د ټولو انسانانو د پاره دی، او بل دا چې هغه د روم د حمله مخ ونیول سو. د اسلام او مسلمانانو درجه او مقام وداسې اندازې ته ورسېده چې د روم پاچا هم ځنې بیریږي او دا سبب سو چې په ډلو ډلو خلق راتله او اسلام ته داخليده ځکه خلق ولیده چې د مسلمانانو څخه رومیان هم بیریږي. اسلامي لشکر د تبوک څخه د نصرت او کامیابی په حالت کې بیرته د مدینه منوره پر طرف رهیسو. الله جل جلاله مسلمانان د جنگ د مشکلاتو څخه وساتل. د دشمن د طرفه هیڅ ضرر او تاوان نور ورسېدی او په لار کې یو څه واقعات پیښ شو چې په تفصیل سره به درته بیان شي. اول ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وای موږ پر لارې رهیو څو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زحمه او تنګېده شروع شو. یعنی ډیر خلق په جمعواري او یو ځای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا رهیو. ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وای په دغه وخت کې پر ما خوب غالب سو او پریشانی یوړم، پر بوده سپوریم او بدسوم. په دغه خوب کې چې په ځان هیڅ نوم خبر زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوده سره پرتنګ یا بغل رهیو. په دغه خوب کې می یو आवाज یا کشهاري واورېدی چې ومه قتل هغه زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بشه ورزخمی کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چلاخه یا قمچنه ووهلم.
ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وایي زه ویښ او متوجه شوم، خو د دوهم وار د پاره بیا د سوي وم او بیا زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک افشه ور وګرځل. وایي زه ډیر وبېرېدم او د بیرې په سبب د لشکر شاته ولاړم. بیا چې لشکر د راحت لپاره واړول ما د مسلمانانو پسونه رهي کړه، پیایم یې چې ماړه سي، خو زما اصلي مقصد دا دی چې ځان ګوښه او نهام کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موضوع هېره کړي. کم وخت چې بیرته لشکر ته راغلم نو مې پوښتنه وکړه چې چا خو به زما پوښتنه او طلب نوي کړی. راته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا پوښتنه کول. وایي ډېر وارخطا سوم، اصلا زه د دغه شي څخه بیرېدم او ځان مې پټاوه. وبېرېدم چې زما په باره کې وحی او قرآن نوي نازل سوی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښه مې ورزخمي کړې وه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستلم او زه ډېر په بیره کې یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا ابا رهن خوږ دې کړم، زخمي دې کړم. ما عذر کاوه چې یا رسول الله عفو راته وکړه، د الله جل جلاله څخه زما دپاره بخښنه وغواړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا رهن ما په چلاخه یا قمچینه ووهلې، دغه چلاخه واخله او ما په ووهه، ځکه ستا قصد او اراده نه و چې ما خوښ کې، ستا د طرفه په بېخبري او نافهمي کې وو او ما ووهلې. نو چلاخه واخله او ما ووهه. ما ویل یا والله هغه می در بخښلې دي یا رسول الله. ورونو هر انسان په دې شرط چې متعصب نه وي، په دقیق نظر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ادب او اخلاق، عدل او مساوات، شی گزاره او معاملې ته وګوري، بل اختیار به وایي اشهد ان محمدن رسول الله. دا څنګه اخلاق دي؟ د روم پاچا ځینې بیریږي او دی علیه الصلاة والسلام په خپله بیل دی چې د الله جل جلاله رسول دی، د جزیرة العرب د پاچا په درجه کې دی، بیا هم وخپل یو ملګری ته یا د لشکر و یو عادي فرد ته چلاخه ورکوي چې ما ووهه، او هغه ویل یا والله ما دغه وهل در بخښلي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ودته دي یو څه مال او پسونه ورکول سي. ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وایي دا هغه اول مال دی چې زه خاوند او مالک ګرځم، یعنی غریب وو، شی نه درلودي، او وایي الله جل جلاله په دغه مال کې برکت را واچاوه او ډېرې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه راڅخه وکړه، ویل یا ابا رهن ستا د قوم څخه د غفار د قبیلې څخه څوک پاتې سوي دي؟ ما ور یاد کړه چې فلانی او فلانی. بیا یې وفرمایل ستا د قوم هغه جګ خلق نه وینم. ما ویل یا رسول الله هغه پاتې سوي دي. بیا یې وفرمایل هغه کوتاقه ده او غنم رنګ خلق چیرې دي؟ ما ویل یا رسول الله په موږ کې داسې خلق نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پتاسې کې کوتاقه ده او غنم رنګ خلق و او هغه اوس نشته. سبحان الله. په 10,000 نفرو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور معلومیږي چې څوک سته او څوک نشته. ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وایي ما ورته ویل یا رسول الله هغه خلق د غفار د قبیلې نه دي، هغه د اسلام د قبیلې دي او زموږ حلفا دي چې زموږ سره دلدل دي، هغه هم پاتې سوي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د عزت اهل، هغه چې ما ته را نږدې دي، هغه مهاجرین، انصار، غفار او اسلم دي. دغه هغه خلق دي چې ما ته را نږدې دي او ما د دوی پاتې کېدل نه غوښته، ځکه دغه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور درجه درلوده. او د دې خبرو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد داو چې هغه پاتې نفرو ته دا خبر ورسیږي چې تاسو درجه او مقام تر دې لوړ دي چې تاسو دې پاتې سي. اصلا دا هغه پاتې قومو ته تعلیم او ښوونه و. دوهمه واقعه چې د تبوک څخه د راتګ
په لار کې پیښه شوه. لښکر رهیدي او د شپې یو ځای واړول. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي د شپې مې د کیندلو आवाज تر غوږ شو. وایي ور ولاړ شوم چې په دغه نیمه شپه او موږ په لار او سفر کې او کیندل دا څه پیښه ده. نو د کیندلو و طرف ته ورهیسوم ومې لید چې عبد الله ذل بجادین رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دی او هغه څوک چې دی رضی الله تعالی عنہ شخوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دي. په حیرت کې سوم چې دا کم شرف دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن په قبر کې ولاړ دی او هغه چې جسد ورکشته کوي ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دي. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل شخوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل اللهم انی امسیت راضیا عنه فرضا عنه. الهی زد د څخه نن شپه راضی وم ته ځینې راضی سې. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي ما ویل کش کې زد دغه قبر خاوند وای دا کومه خوشبختی کومه درجه کوم شرف دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي الهی زدنی راضیم او تزنی راضی سه. او په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې شخوي. ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ورسره دي. عبد الله ذل بجادین د هغه خلکو څخه دی چې په خپل قوم کې د اسلام په سبب د کفارو د طرفه ډیر آزار دی. کوم وخت چې د غوښته چې هجرت وکړي هیڅ شی نه درلوده ځکه ټول شیان کفارو بلکې د اکاګانو ځینې اخیستي وو. بیل یو بجاد څخه بجاد وهغه زیږه شړی ته ویل کیږي. نو د هجرت په وخت کې دغه یو زیږه شړی درلوده حتی نور د اغوستلو کالی هم نه درلوده. نو یې دغه شړی لون کړ لوړ ځګر او اوږه لسوي. کوم وخت چې مدینه منورې ته ورنږدې سو دغه شړی نیمه کړه نیمه یې لون کړه او نیمه یې لوړه پر اوږه واچول. نو ځکه ودته ذل بجادین یا ذل بجادین وویل سو او دغه لقب سو یعنی د دوه شړوی خاوند. هغه د هجرت حال وو او دغه اوس د وفات حال دی. د مدینه منورې او تبوک تر مابین په لار کې شخص. درېمه واقعه لشکر پر لار رهیدي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر په مخه عقبه ورغله. عقبه لوړ ځای یا هغه لوړ ته ویل کیږي چې نه لوی غروي او نه غونډي بلکې دغه دوه په مابین کې یو لوړ ده چې لاش هم لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې زه دغه لوړ ته خېجم او څوک دې نه پس راځي. فقط دوه نفر د اصحاب کرامو څخه ورسره ملګری دي چې یو یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ دی او بل حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ دی. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ د اوش مهار نیولې دي او حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ تر شا په پسې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لشکر د مخسو عقبه ته ورورسېدي. عمار او حذیفه ورسره دي او دغه لوړی ته وختل او نور لشکر په لاندې شیله کې تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لوړه ودرېدي او لشکر ته ګوري چې د علیه الصلاۃ والسلام ومخته تیریږي. لشکر تر نظر باسي د لشکر نظم او انضباط ته ګوري. دلته بیا د منافقانو یو ډله چې د بنی تمیم د قبیله څخه و په ظاهر نوی مسلمانان سوي دي او په زړه کې پر هغه خپل کفر دي. هغه په خپل مابین کې سره وویل په والله بل وار سړی پر دغه حال پلاس نه درځي چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د اول وار د پاره د لشکر څخه جلاسه وې دي همیشه د لشکر په مابین کې وي موږ نزو رسیدلای او اوس فقط دوه نفر ورسره دي. موږ به هم ورسو او دغه لوړی ته ور وخیجو هلته به پراټول سو ځای به پر تانکو او دغه لوړی څخه به راواچو او وبه وجل سي. نو څوارلس یا 12 نفر د بنی تمیم سره یو ځای سو مولونه ووهل
هغه لوړې ته ورغله او ورخیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی ولیده او ډیر زیات په قهر سو. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وايي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې د قهر او غضب علامې ولیدلې او دا نادره پیښه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دي قهر ورسي او هغه هم په داسې اندازه چې د علیه الصلاة والسلام پر مخ او چهره دي معلوم سي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ وايي زما خیال سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قهر په دې سبب وو چې د علیه الصلاة والسلام د امر څخه مخالفت وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلی و چې څوک دې نفس راځي او دوی راغله. وایي زه د هغو نفرو و طرف ته په تلوار او چابکي ورهیسوم چې د راتګ څخه منع کم او ورته وایم چې ولاړ سي. په دغه وخت کې زما سره محجن را سره و. محجن په عربي کې یوې کوچنۍ اسلحې ته ویل کیږي چې نه توره ده نه نیزه، تر هغو کوچنۍ ده لکه برچه. نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ وايي دغه محجن را سره دی او دغه نفر و طرف ته پسغستا ورغلم. سبحان الله، هغه د منافقانو ډله دغه یو نفر څخه وبېرېده. وايي کوم وخت چې زه ولیدم چې د دوی پر طرف د محجن سره ورهیم بیرته پر شا ولاړه او وتښتېده. زه بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا حذیفه ته خبر یې چې د دوی څه نیت او اراده وه؟ ما ویل یا رسول الله. ویل یا حذیفه د هغو مقصد دا و چې ما پر دغه لوړه تنگ او یو طرف ته کې او بیا مې لاندې واچوي. یعنی د دوی مقصد دا و چې ما ووژني. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا حذیفه تا وپېژنده چې څوک و؟ ما ویل یا رسول الله هغو مولونه وهلي و. محترم ورونو، پاته قصه به په راتلونکي کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتاك المركز الصيفي فحياك أتاك بكف د انسان تر ټولو لوی ضرورت تعلیم المركز الصيفي او تر ټولو غوره تعلیم اسلام بكفه الخيرات إلى الخيرات اوس له تعلیم الاسلام رادیو څخه صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا ينادي نأتي عشارية و FM كندهار ينادي